یو ځوان غار ته لاړ خو بیرته هیڅکله راونه ووت. په غار کې بند شو، چغې هم ورسره بندې شوې. د ژوند وروستۍ شپه د تیارو تر ټولو ژور ځای کې یوه غلطي خو ټول عمر ته خطر. غار ته تفریح لپاره لاړ خو د مړینې ځای شو. یوه ساه، یو غږ او بیا خاموشي شوه. په غار کې داسې بند شو چې بیا نشو ایستل کېدای. هغه په چغو و خو تیږو یې غږ خوړلی و. یوه غلطي لار او بیا هیڅ راستنېدو امکان نه لري. غار د قبر شو، ژوند پکې بند پاتې شو. دا یو عادي ماښام و خو د یو چا لپاره د ژوند وروستۍ شپه وه. په 2000 میلادي کال کې د نومبر په 24مه د امریکا یو تایلند علاقې په یو ماښام یو ځوان چې نوم یې جان ایډور جونز و له خپل ورور او تره زوی سره د نوټي بوټي نومي غار د لیدلو لپاره روان شو. دا سفر ورته یوازې یو تفریح و خو اصل کې دا د ژوند تر ټولو خطرناک او وروستی سفر شو. جان د غار لیدو ته ځکه تلو چې غوښتل یې د خپل پلار لخوا جوړ شوی پخوانی ریکارډ ته بیا ژوند ورکړي. همداراز د همدې سیمې اوسیدونکی و. یوتا آیلند د سانت جورج ښار یوه ارامه برخه کې اوسېده. دا ځای ورته خپل وطن و او د غار ماشومتوب د خوبونو یوه برخه هم وه. جان یو عادي، هوښیار او مینهناک ځوان و. له ماشومتوبه یې له طبیعت ماجراو او غارونو سره مینه لرله. کله به یې کتابونه لوستل، کله به یې د خاورو لاندې دنیا تصوروله او کله به یې له خپل ورور سره غارونو نقشه جوړوله. خو د نټي بټي نومي غار د تلو پرېکړه یو عادي پرېکړه نه وه. دا د نومبر 24مه وه، ژمی او هوا یخه. جان او ورور یې جوشوا له کور څخه د غار په لور روان شول. د دوی سره د تره زوی هم و او څو نور ملګري. د غار له وړاندې پیژندل شوي وو. خلک به یې لیدو ته راتلل او خبرداری به یې هم اورېده. دا غار ژور دی، تنګې لارې لري، بې نقشې حرکت پکې خطرناک دی. شپه وه خو دوی هیلهمن او خوشحاله وو. په سرونو یې څراغونه لرل، خنداوې خبرې وې او سړه هوا د دوی پر مخونو څپې وهلې. د غار دروازه د یو لوېدلي کمر لاندې وه. دوی یو نوته. غار له پیله نه تنګ و خو دا یې عادت و. مخکې تلل، ځینې څنګ ته تلل او په ځنګلونو خوځېدل. د غار دننه هره لحظه تیاره، سړه او خاموشه وه. یوازې دوی ساه اخیستو غږ او د بوټانو پړک پړک غږ اورېدل کېده. خو جان چې مخکې روان و یو داسې لارې ته ننوت چې ډېر لږ خلک ورغلي وو. دا لاره ورته جالبه ښکاره شوه، ډېره تنګه، اوږده او ناشنا. دو فکر وکړ چې شاید دا بریډ کانال وي، یو مشهور ځای. خو اشتباه وه، هلته همدا یوه غلطي د یو ټولې کیسې پیل شو. تیاره، د بدن پر هر خوا تیږې، ساه لنډه او هیڅ د وتلو لار نشته. جان ایډور جونز فکر وکړ چې دا به بریډ کانال وي، هغه برخه چې د غار پلټونکي یې پیژني. خو دا یوه بله ناشنا او ډېره خطرناکه لار وه. د بدن ورو تنګېدو تونل ته داخل شو. لومړی به یې لاسونه مخکې تلل، بیا اوږې او بیا ملا. خو کله چې د پښو وار راغی بدن یې بند شو. ساه لنډه شوه، بدن یې تنګ شو. ده هڅه وکړه چې لاسونه پر زور ځان ته شاته راکاږي خو ځان تنګ و. د ده سینه پر یوه تیږه کلکه ټکر شوې وه. ساه به یې له تکلیفه لنډه اخیسته. جان غږ آرام و خو د زړه ضربه یې تیزه وه. جوشوا لږ مرسته وکړه، سټوک شوی یم. جوشوا خبر شو خو نه پوهېده چې موضوع څومره جدي ده. ورور یې چې شاته و فکر وکړ دا به یوازې یوه شوقي ټوکه وي. خو کله چې جان بیا وویل زه نشم خوځېدلی، واقعا بند شوی یم، نو هلته پوه شول دا یوازې یو غلطي نه ده، دا یو واقعي یو لوی خطر دی. جان هلې ځلې کولې، ژبه یې وچه شوه، سینه یې کلکه نښتې وه او تنفس یې له هرې ثانیې سره سختېده. هغه لار ته چې ننوتی و دومره تنګه وه چې د بیرته راتلو چانس پکې تقریبا نه و. بدن یې داسې تاو شوی و چې یوه پښه یې جګه وه او بله ښکته او سر یې تر پښو ښکته و. دا د انسان لپاره تر ټولو خطرناک حالت دی. هلته نه رڼا وه، نه آواز او نه هم د خلاصون نښه. جان یوازې یو فکر درلود، زه باید دلته بند پاتې نشم. زه باید ژوندی اوسم، زما ښځه زما انتظار باسي، زما ماشوم باید له پلاره بې برخې نشي. یو څو دقیقو کې د خوشحالۍ سفر د ویرې کابوس شو.
جان بند پاتې و او له ورور سره یې نازک غږ وکړ زه نشم خوځېدلی. جوشوا پوه شو چې دا ټوکه نه ده. ژر یې نورو ته غږ وکړ جان بند پاتې شوی مرسته پکار ده. ټول غار ته خاموشي خوره شوه. بهر یې ژر 911 ته زنګ ووهه. د غار ژغورنې ډلې ته یې پیغام ورسېد یو څوک نټي بټي غار کې بند پاتې شوی دی. د شپې 9 بجې وې ژغورونکي راورسېدل. وسایل یې راوړل رسۍ څراغونه اکسیجن او د تنګو لارو ځانګړي آلات. دوی ژر لاړل له یوه بله تنګې دهلیزه تیر شول تر هغه ځایه ورسېدل چې جان بند پاتې و. جان سر لاندې بند شوی و سینه یې پر تیږه ټکر وه. ساه اخیستل ورته سخت و او د وینې فشار یې کم شوی و. ژغورونکو لومړی هڅه وکړه چې د رسۍ په وسیله هغه شاته راکش کړي خو تیږې دومره تنګې وې چې رسیو نه تاو نه شو. یوه ژغورونکې ښځه چې کیسۍ نومېده د جان لاس یې ونیو او ورو یې ورته وویل زه له تا سره یم موږ ته وباسو. جان مسکی شو سترګې یې پټې شوې او ورو یې وویل مننه خو زه ستړی یم. دوی ته دا جمله د زنګ په څیر غږېدله. وخت کم او خطر ډیر. ژغورونکي د ډلې تصمیم ونیو چې باید بله لار غوره کړي. دا ځل یې د غار دیوال کې ډریل وکاروو څو د رسۍ لپاره نوې نقطه پیدا کړي. دا کار ستونزمن و ځکه غار تنګ و او حرکت زاید نه و. غار دننه تودوخه ټیټه وه رطوبت زیات او اکسیجن ورو ورو کمېده. جان لا هم سر لاندې بند و. د ساه اخیستلو لپاره یې باید پوره زور لګاوه. هر ځل به یې هڅه وکړه خو بدن یې اجازه نه ورکوله. د وینې جریان یې مخ په کمېدو لاسونه او پښې یې بیخي یخې شوې وې. غار څخه بهر ژغورنې ټیمونه د نوبت په ډول کار کاوه. ځینو به راوتل نور به ننوتل. د شپې نیمایي وه خو هیڅوک کامیاب نه شو. د جان ورور جوشوا د غار خولې ته ناست و او د هرې راتلونکي خبر انتظار یې اخیسته. د غار ژورو کې ژغورونکو له جان سره کیسې کولې. هغه ته یې حوصله ورکوله. کله به یې ورته د زوی او ژوند کیسې یادولې. جان به ورو مسکا کوله خو هر ځل به یې غږ کمېده. بدن یې کمزورېده خو امید یې نه بایله. اوه شېبه داسې راغله چې ټیم هڅه وکړي جان وباسي. یو ځل بیا دویم ځل خو ناڅاپه ډریل ټوټه ماته شوه. ټوله هڅه بیرته سپر شوه. وخت لا تېرېده او د جان ساه ورو ورو لنډېده. شپه تېره شوه خو د غار په تیارو کې یوه شپه یو عمر معلومېده. د ژغورنې ټیم د مات شوي ډریلي پر ځای بل پلان جوړاوه خو وخت د دوی پر ضد و. جان نور هم کمزوری شو. د بدن وزن یې پر سینه فشار راوست. زړه یې ورو ورو ټکېدو ته پاتې و او ساه اخیستل یې ډېر سخت شوي و. هغه به لږ لږ غږېده. یوازې دومره ویل مهرباني وکړئ ژر ژر شئ زه نشم کولی. د غار بهر د ژغورنې مشرانو مشورې کولې. هغوی پوهېدل چې نور وخت نشته او هره شیبه د جان ژوند ته خطر زیاتوي. یو زړور غار پلټونکی بیا دننه لاړ. ځان یې تر جان پورې ورساوه. هغه لاس یې ونیو. ورته یې وویل موږ ته وباسو ته مه ویرېږه. دا ځل جان نور طاقت نه درلود. سترګې یې نیمې خلاصې وې. ساه یې ورو ورو وتله. د بدن لاندې برخې بې حسه شوې وې. اکسیجن هم کم و او فشار دومره زیات شوی و چې د زړه ضربان یې بندېدو ته نږدې و. بهر یوې ډاکټر یې وویل که دا اوس ونه وت شاید هیڅکله ونه وځي. ژغورونکو لا هڅه کوله خو جان نور غبرګون نه ښود. یوازې چوپتیا وه او د وخت تېرېدل. یو ناڅاپه خبر راغی جان نور ساه نه اخلي. یوه شېبه وه ټول ژور خاموش شول. هغه امید چې ټولو لرلو ختم شو. یو زوی یو ورور یو پلار همدلته د غار تیارو قرباني شو. غار چوپ و. تیارې شېبې د همیش لپاره پاتې شوې. ژغورونکي چې د څو ورځو ستړیا هڅو او امیدونو وروسته دې پایلې ته ورسېدل چې غمجن شول. جان ایډور جونز د ژوند له غار نه د مرګ تیارو ته تللی و. د هغه جسد لا هم بند پاتې و په هغه تنګه لار کې چې داخلېدل پرې آسان نه و. چارواکو اوږد بحث وکړ خو بالاخره دا پریکړه وشوه
چې غار به تل لپاره وتړل شي. دا غار لاره په کانکریټ بنده شوه. د هغه ځای شو د همدې غمجن داستان د تل پاتې نښه. او اوس نټي بټي واسي د نقشو پاڼو کې د جان تصویران ګوري. ګرانو دوستانو، که تاسو دې ویډیو نه خوند واخیست نو مه هېروئ خپل نظرونه ضرور سره شریک کړئ. او که تاسو غواړئ چې د کوم خاص معلوماتو یا موضوع په اړه ویډیو جوړه شي نو کمنټ وکړئ، موږ به ضرور تاسو ته معلومات درکوو. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او بیل بټن هم فعال کړئ ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تر تاسو ژر ورسیږي. ستاسو ملاتړ زموږ قوت دی.